نیکست ما سره بل څه شی دی شیپس باندې زه کلیک کوم سره دوه ډوله شیپونه دي دې شیپ باندې ما کلیک وکړو دې ته وایي باونډ شیپ هغه شیپ ته ویلی شي چې هغه شیپ فیل کیږي یعنی هغه ته موږ کلر ورکولی شو بل موږ سره ان باونډ دي هغه شیپونه چې کوم فیل کیږي نه کوم سره فیل کار نه کوي دې سره به څه کار کوي دې باندې ما کلیک کړی دی شیپ آوټلاین ته راځم دې سره ایرو آپشن کار کوي خو چې دې ته زه راشم دې سره به ایرو شیپ کار دې سره به ایرو کار نه کوي صحیح شو کنه کله چې زه یو شیپ راولم دغه شیپ سره دوه ټیبونه راځي دغه شیپ سره یو ټیب راځي خو دا سره پکچر سره راغلی دی کنټرول زیډ کلیک کوم هغه به اتوماتیکلی ورک شي فورمټ ټیب مثلا ته موجود دی دې کې ما سره فرست انسرټ شیپ موجود انسرټ ګروپ کې ماته بیا هماغه شان انسرټ شیپ والا مینیو راته راکړی دی صحیح شو دې کې ما سره مختلف قسمه ګروپس موجود دي ریسنټلی یوز شیپس دا موږ استعمال کړي دي دا موږ سره لاینز والا دي ریکټینګل والا را سره دي به دې کې ما سره کنیکټینګ والا هم را سره شری فار ایگزامپل زه غواړم چې دوه دانې سره کنیکټ کما دا دواړه سره کنیکټ کما دا دواړه به څنګه کنیکټ کوما زه به تلاشم سمونه به کلیک کما البو کنیکټر تیمر به کلیک کوم او دا به داسې ورته راولم دا ور دې سره کنیکټ کما کله مې چې دې سره کنیکټ دا دواړه دې سره ونه خطو اوس که یو موف کې نو بل به هم موف کیږي ګوره تاسو ورته وګورئ کنه دا دې سره څنګه شو کنیکټ سره شو صحیح ده پوه شولئ ها پوه نه شوئ ګورئ ملګرو دې دپاره به تاسو راشئ انسرټ ټیب ته شیپس نیو ډراوینګ کینوس دې من به تاسو کلیک کړئ تاسو به اتوماتیکلی دغه شان یو ایریا ته راولي تاسو چې په دې ځای کې شیپ کریټ کړئ دا شیپ ما فار ایگزامپل دلته راوستو دا شیپ مې فار ایگزامپل دې ته راوستو زه غواړم چې د دوړ سره کنیکټ کړم دا کنیکټر هم تاسو راغستلی شئ البو ایرو کنیکټر یا فار ایگزامپل البو کنیکټر دا مې فار ایگزامپل راواغسته کله چې تاسو په شیپ باندې ودرېږئ دغه شیپ دغسې سرې نه خېلي دې مې رزلټ فار ایگزامپل ودرېږم دا مې انتخاب کړو دلته راغلم دلته هم سره نښه واغېستله که تاسو فار ایگزامپل دا کوم خواته موف کوئ نو هماغه خواته به دا راته موف کیږي دا به راته هماغه خواته راځي نیکست آپشن ما سره په دې کې څه شی دی ایډیټ شیپ زه ورته فار ایگزامپل دغه شیپ ماته چینج کړه ایډیټ شیپ باندې به تاسو کلیک وکړئ تاسو کولی شئ چې دغه شیپ چینج کړئ دغه شیپ ته فار ایگزامپل چینج کړه نیکست ما سره په دې کې څه شی دی ایډیټ پوینټ زه ورته فار ایگزامپل دغه پوینټ ماته ایډیټ کړه تاسو کولی شئ دغه پوینټ ایډیټ کړئ بله خبره ما سره په دې کې څه شی ده ریډ آوټ کنیکټرز زه ورته فار ایگزامپل دغه چې کوم شارټ پات د دې د کنه د لنډه لاره ده دا راته لنډې لارې نه کنیکټ کا ته به راشي ریډ آوټ کنیکټر باندې به کلیک کړي تاسو ته وایي چې د دې لنډه لار دا ده ډرا ټیکس باکس تاسو کولی شئ ټیک باکس هم په دې کې ډرا کړئ صحیح شو دا ټیکس باکس ما په دې کې ډرا کړو ضرورت نشته چې ټیکس باکس بار کې موږ معلومات زده کړو او معلومات ووایو ځکه چې ټیکس باکس را روان دی نیکست ما سره په دې کې شیپ سټایلز دي زه کولی شم چې دغه سلیکټ شوي شیپ ته سټایل ورکړم کوم سټایل ورته ورکړئ فار ایگزامپل دا راته ورکړم هغه پر باندې اپلای کړي دا ورته ورکړه فار ایگزامپل دا پر باندې اپلای کړي لیکل به ورکړي تور کېږي ډیزاین به دغه شان وي زه ورته فار ایگزامپل ادر تیمز ته رالمه نور تیمز هم تاسو په دې باندې اپلای کولی شئ هغه پر باندې اپلای شي شیپ فیل ورته د خپلې خوښې ورکوم فار ایگزامپل دغه راته ورکړه یا فار ایگزامپل بیخي راته ختم کاغذ نه راته مه ورکوه مور فیل کلرز ته راځم زه ورته فار ایگزامپل دغه شان راته ورکړه فار ایگزامپل یا کسټم ته رالم فار ایگزامپل دا راته ورکړه ار جی بي ته چینج کولی شئ ټرانسپیرنسي ته چینج کولی شئ دا مې اوکې کلیک ته اتوماتیکلی هماغه راشي زه رالم کنټرول نیو ته کنټرول ان ته رالمه دا مې فار ایگزامپل ورته راوست سوري یو شیپ مې فار ایگزامپل راوستو او له دې څخه لاندې ما لیکل کړي دي ایکول ټو رینټ صحیح شو زه غواړم چې دغه شیپ څخه لاندې ما دغه ټیکس ښکاره شي فارمیټ ته به زه راشم شیپ فیل ته به راشم دا که زه فار ایگزامپل فیل کوم نو دې څخه شاته ټیکس نه ښکاري زه به راشم مور فیل کلر ته د ټرانسپیرنسي به ورته لږ زیاته کړم اوکې به کلیک کړم نو دې څخه به شاته راته هغه ټیکس ښکاره شي نیکست ما سره په دې کې پکچر دی زه ورته فار ایگزامپل ما د پکچر راولو اوکې مې باندې کلیک تاسو اتوماتیکلی هغه پکچر راشي زه چې کله فار ایگزامپل انسرټ ته راځم او شیپ راولم بل شیپ دلته انسرټ کوم زه ورته چې همدغه تصویر دې ماته په هر یو شیپ کې راځي ته په دې باندې رایټ کلیک وکړئ سیټ از ډیفالت شیپ دې باندې تاسو کلیک کړئ اوس چې کله هم تاسو راځئ او یو شیپ کریټ کوئ تاسو ته به همدغه تصویر په هر یو شیپ کې خود به خود راځي زه هم چې فار ایگزامپل خپل حالت تېر ته راوله په هغه مخکیني باندې به کلیک کړئ رایټ کلیک به ورته وکړئ سیټ از ډیفالت شیپ باندې به تاسو کلیک کړئ اوس چې کله هم تاسو راځئ تاسو به اتوماتیکلی په دغه شکل باندې کریټ کیږي نیکست ما سره په دې کې بل څه شی دی ګریډینټس دی خو تاسو که چیرته وګورئ دې کې ما سره یو نو ګریډینټ دی light gradient and dark gradient دا ټول gradient چې دي دا دغه شیپ د رنګ نه جوړ شوي دي زه ورته فار ایگزامپل دا راته ریډ کا اوس که تاسو فار ایگزامپل ګریډینټ ته راشئ دا ما سره ټول ریډ کې موجود وي دغه شان راته راکړه دغه شان به راته راکړي نیکست ما سره په دې کې څه شی دی ټیکسچر را سره پکې موجود دی فار ایگزامپل کوم ټیکسچر چې تاسو غواړئ ورباندې اپلای کولی شئ مور ټیکسچر ته راشئ تاسو کولی شئ چې مختلف قسمه ټیکسچر ورباندې اپلای کړئ صحیح شو ریډیل دی وي لینیر دی وي صحیح شو فار ایگزامپل څومره ډیګري دي دغه شان تا وي څومره ډیګري دي خواته فار ایگزامپل دا مې دا شی نه ورکوم روټیټ وذ شیپ
روټیټ ویل شیپ مطلب دا دی چې د شیپ سره دی راته روټیټ کیږي. فار ایگزامپل زه راغلم پکچر مې ورته واغېسته او دغه پکچر کې مې ورته دا راوسته روټیټ ویل شیپ مې ورته واغېسته دا مې کلوز کو. که زه فار ایگزامپل دغه روټیټ کوم نو دا به هم څنګه کیږي د شیپ سره روټیټ کیږي. زه هم دغه شان دی نه کیږي. دا مې څنګه چلو کو کنټرول زیډ مې کلیک کو رایټ کلیک فارمیټ شیپ ته رالم کوم ځای کې و فل کې روټیټ ویت شیپ نه کلیک کیسته کما دا به کلوز کما. اوس که زه فار ایگزامپل دا چینج کوم نو هغه به اتوماتیکلی خپل ځای کې پاتې وي. صحیح شو کنه. لایک فار ایگزامپل ګوره دلته زه رالم دا چې زه ګوره چینج کوم دا تصویر ډیلیټ اینډ ډیلیټ دا چې زه فار ایگزامپل روټیټ کوم نو هغه تصویر هم ورسره اوړي. زه هم دا شان دی نه کیږي. زه به راشم ټیکسچر ته مور ټیکسچرز کلیک ایسته کا کلوز. اوس که تاسو فار ایگزامپل دا چینج کوئ نو هغه تصویر به دې په خپل حالت باندې پاتې وي. صحیح شو. یعنې دا به سره چینج کیږي نه. نیکسټ ما سره به دې کې څه شی دی شیپ آوټلاین دی. ضرورت فار ایگزامپل آوټلاین خو راته اول غټ کا همدغه شان آوټلاین رنګونه ورته ورکړي لکه څرنګه مو چې پکچر کې ویل هماغه رنګونه سره په دې کې موجود دي. صحیح شو. ډیش ورته ورکړئ څه ورته ورکړئ هغه ورته ورکولی شئ. ښه بیا زه راځم فار ایگزامپل زه ورته یم چې دغه ویټ کې راته لږ مور لاینس موجود دي. زه ورته یم دا راته فار ایگزامپل 30 کا نو 30 برته شي. فار ایگزامپل دغه ډیزاین ته چینج هغه ډیزاین ته برته چینج شي. یا 30 خو هم ډیر زیات دی 20 تک 20 هم زیات دی 10 تک 10 تک 10 برته شي. صحیح شو. زورته فار ایگزامپل درته دی ډاټ ډاټ ترته چینج کا کیپ ټایپ فلیټ زم فلیټ دی راته نه فار ایگزامپل زورته راوند دی راته راوند برته فار ایگزامپل سکوير دی سکوير برته جوائنٹ ټایپ زورته فار ایگزامپل دغه جوائنٹ ټایپ کې دی راته بل شان ډیزاین واخلي. دا ورته فار ایگزامپل 5 کما او دا می فار ایگزامپل ورته سکوير غسره. صحیح شو. او هم دا شان آوټلاین تر علامه مور کلر سره علامه د ترانسپیرنسي می هم ورته زیرو کړه. آوټلاین یس this one زورته فار ایگزامپل دا درته بی ویل شکل کې براته راځي خو خیر دغه بل کې غټ کما 20 الته ته تاسو ګورئ زم دا راته په راوند کې وی راوند شکل کې براته راځي میټر شکل کې راته وي. صحیح شو. بل ما سره ایروز دي ایروز لپاره به ایرو یو شیپ راولم دا ایرو شیپ ما راوستو فار ایگزامپل آوټلاین تر علامه کوم شان ډیزاین ورکې دغه شان دا ورته ورکړه. صحیح شو. زورته دغه ویټ راته دی زیات ویټ راته زیات راشي. فار ایگزامپل زورته چې د دې کلر راته بلیک کا او هم دا شان زورته چې دواړو خواته راته څه شی ولري ایروز راته دواړو خواته ولري. صحیح شو. چې کله تاسو شیفت نیسئ نو د شیفت په تور باندې به دا ماته سیده راځي. یا فار ایگزامپل ما یو شیپ راوسته زه غواړم چې څلورو قنجونو نه دې راته دغه شیپ غټ شي کیبورډ نه به سره کنټرول ونیسم او دا به دغه شان غټوم یا ورکوټی کوم. صحیح شو کنه. زورته چې د دوو خواو نه دې راته غټ شي شیفت به ونیسم نو شیفت په تور باندې تاسو ته دا دوو خواو نه غټیږي او دوو خواو نه راته ورکوټی کیږي. صحیح ده کنه. فارمیټ تر علامه فار ایگزامپل دې باندې ما کلیک وکړو مور ایروز تر علامه مور ایروز باندې ما کلیک وکړو. زورته فار ایگزامپل بیګن دې راته په دې شکل باندې وي او اند دې راته په دې شکل باندې ورته فار ایگزامپل بیګن دې راته په دې شکل باندې وي او اند دې راته په دغه شکل باندې وي. بیګن سایز دې ماته فار ایگزامپل دومره وي او اند سایز دې فار ایگزامپل داسې وي. دا مې کلوز کو نو ماغه ډیزاین ماته راغی. صحیح شو. شیپ افیکټ ما سره ته موجود دی او ماغه تصویر کې چې کومې خبرې مونږ وکړې هغه ټولې خبرې مونږ سره په دې ځای کې ون بای ون راغلي دي. کوم یو چې تاسو اپلای کوئ هغه باندې اپلای کولی شئ. کوم باندې نه پوهېږئ له ما څخه په کمنټ کې پوښتنه کولی شئ. بیا زه راغلم فار ایگزامپل دغه مې راوسته دې ته مې فار ایگزامپل دغه شان ورته ورکړه دې کې مې څه لیکلی مو وکړو نو ورته یم دغه ته راته دا ډیزاین راته ورکړه دا راته ورکړه. دا راته ورکړه. صحیح شو. سایز هم راته لږ زیات کا. فارمیټ ټکس فیل دې ماته فار ایگزامپل زیړ وي او ټکس آوټلاین دې فار ایگزامپل راته سور وي. صحیح شو. همدغه شان د نورو خبرې هم تاسو په دې کې کولی شئ. څه باندې نه پوهېږئ له ما څخه په کمنټ کې کوئ. صحیح شو. ټکسټ افیکټ تر علامه هماغه افیکټونه دي ریفلیکشن ورته ورکړئ انعکاس ګلو ورته ورکړئ بی ویل فار ایگزامپل 3D شکل. صحیح شو. د 3D شکل تر علامه دغه ورته ورکړه او فار ایگزامپل در علامه دغه ورته ورکړه دا ډیزاین ورته ورکړئ. فار ایگزامپل دغه 3D مې ورته نو کړه او ورته فار ایگزامپل دغه ورته ورکړه. دا چې کله لیکل زیات وي منځ کې سپیس وي دغه شان شکل برته راځي. صحیح شو. بیا زه راغلم فار ایگزامپل ټکس ډایرکشن ما سره په دې کې موجود دی په دې شکل باندې وي دې شکل باندې کوم شکل باندې دغه شان الاینمنټ د ټاپ خواته دی الاینمنټ وي میډل خواته کوم خواته. صحیح شو. فار ایگزامپل دغه شان کو ورته فار ایگزامپل ټاپ ها
ته به راشم دا ورته فار ایگزامپل نو کومه اوس به راشم الاینمنټ ته میډل ته دې راته الاین شي کوم ته دې راته الاین شي کریټ لینک را سره موجود دی دا انشاءالله به ټیکس باکس کې وایي پوزیشن هم موږ ویلې راپینګ هم موږ ویلې برینګ سینک ټو بیک سلیکشن دا انشاءالله اوس وایو کنټرول ان انزرټ ته رالمه فار ایگزامپل دا شیپ ما راوسته او فار ایگزامپل دا شیپ مې راوسته زه غواړم چې دا شاتینه شیپ دا سټپ بای سټپ مخکې راولم برینګ فارورډ یو سټپ مخکې راغی برینګ فارورډ یو سټپ مخکې راغی سینډ بیکورډ یو سټپ شاته لاړ سینډ بیکورډ دوه سټپ شاته لاړ زه ورته یم فار ایگزامپل که شل شیپونه هم ورڅخه مخکې وي نو په یو کلیک باندې راته مخې ته راوله ته به راشي هلته برینګ ټو فرنټ یو کلیک باندې به مخکې راشي سینک ټو بیک یو کلیک باندې به وروسته لاړ شي برینګ ان فرنټ آف ټیکسټ فار ایگزامپل تا هلته ټیکسټ لیکلی دی زه غواړم چې دغه شیپ د ټیکس نه شاته ویسم صحیح شوه ته به راشي سینډ ته سینډ بیهایند د ټیکس نه شاته راته ویسم بیا به راشي هلته برینګ ان فرنټ آف د ټیکس نه به راته بره راولي سلیکشن پین شو کې سلیکشن پین به تاته شو شي صحیح شو دې په تھرو باندې هم ته کولی شي چې سټپ بای سټپ مخکې راولي او سټپ بای سټپ وروسته بوځي شو آل کې هاید آل کې دغه شان یو شو کې یو هاید کې نیکسټ ما سره په دې کې بل څه شی دی الاین دې باندې زه کلیک کوم الاین لیفت ته به راته الاین شي الاین سنټر ته به راته الاین شي الاین رایټ ته به راته الاین شي دا موږ سره هوریزنټل الاینمنټ الاین ټاپ برابر راته الاین شي الاین میډل منځ ته به راته راشي باټم بیخي لاندې به راته راشي ډسټریبیوټ هوریزنټلی اینډ ډسټریبیوټ ورټیکلی زه غواړم دغه شیپ نه یو ډوپلیکیټ والم کنټرول کلیک زه ورته یم چې په دې منځ کې کومه فاصله ده ورټیکلي دا راته ختمه کړه ته به کنټرول ونیسي درې واړه به ورته انتخاب کړي ورټیکلي به ډسټریبیوټ کړي فارمیټ ته به راشي الاین ډسټریبیوټ ورټیکلي چې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو اتوماتیکلی دې منځ کې چې کومه فاصله وه هغې راته مساوي راوستله فار ایگزامپل دا ما دلته راوست کنټرول مې ونیو دا مې هم انتخاب کو او دا مې هم انتخاب کو الاین ډسټریبیوټ ورټیکلي نو ګوره هغه فاصلې راته تقسیم کړله اول دویم دریم بیا زه رالم فار ایگزامپل ما یو شیپ راوسته دیس ون کنټرول مې ونیو دا مې دلته راوسته فار ایگزامپل دلته راوسته زه ورته یم چې دغه درې واړو شیپونو ترمنځ فاصله راته برابره راوله الاین ډسټریبیوټ هوریزنټل دغه فاصله به راته مساوي شي دې ترمنځ چې کومه فاصله وه هغې راته مساوي کړله کنټرول مې ونیو دا مې دلته راوسته فار ایگزامپل دلته راوسته زه ورته یم چې دغه درې واړو شیپونو ترمنځ فاصله راته برابره راوله الاین ډسټریبیوټ هوریزنټل دغه فاصله به راته مساوي شي دې ترمنځ چې کومه فاصله وه هغې راته مساوي کړله خو دا بیا په ډېرو ځایونو کې په کار راځي لکه تاسو چې ما هلته وښوده MS Word MS Excel MS Access دغه شان تاسو یو کتاب لیکئ او تاسو چې دغه شیپونو ترمنځ د فاصله مساوي راشي ټولو ته انتخاب کوئ صحیح شوه او ډسټریبیوټ ورټیکلي یا ډسټریبیوټ هوریزنټل ورته وایي بیا الاین ته رالمه الاین ټو پیج الاین ټو مرجن اینډ الاین سلیکټډ آبجیکټ اوس خو ما سره مرجن ته الاین کېږي که نه فار ایگزامپل زه ورته لیفټ والمه نو دا ماته د مرجن ته الاین شو صحیح شوه زه ورته یم نه ماته د پیج ته الاین شي الاین ټو پیج ورته والی فار ایگزامپل لیفټ اوس ماته د پیج ته الاین شو یعنی پیج ته یې غاړه ورسېده فار ایگزامپل ټاپ بیا ماته پیج ته الاین شو زه ورته یم نه سیدې نه کېږي الاین ټو مرجن ته راته الاین شه لاین ټاپ ګوره دا د مرجن ټاپ ځای دا دی صحیح شوه نیکسټ ما سره څه شی دی الاین سلیکټډ آبجیکټ فار ایگزامپل دا ما ورته انتخاب کو دا مې فار ایگزامپل ډیلیټ کو دا مې هم ډیلیټ کو او دا مې هم ډیلیټ کو دا مې انتخاب کو کنټرول this one control this one یا مې فار ایگزامپل داسې کار وکړو چې دا خو خیر اوس موږ لیکل کړي لکه ټیکس باکس دی نه جوړ دی صحیح شو دی انتخابول هم اوس ګران دي دا مې کنټرول سره ونیو کنټرول and control صحیح شو زه ته یم چې دا یو دانه خواته دی بل دی خوا راغلی بل دی خوا راغلی دی ټول راته په منځ کې راوله ته به راشي فارمیټ ته الاین ته and align selected object
او دې کې به راشي الاین سنټر ګوره درې واړه راته تقریبا راوست کنټرول زیډ زور ته کوم چې لیف خواته نږدې دی هغې خواته راته ټول الاین کا الاین لیفت کنټرول زیډ کوم چې رایټ خواته نږدې دی هغې ته راته الاین کا الاین رایټ خواته به راشي یعنې یو سیده راشي اوس په څه ورته والې ډسټریبیوټ ورټیکلي داسې به راته راشي صحیح شو که ډسټریبیوټ هاریزنټل هم ورته واخیسته نو دا به تاسو ته کار نه کوي صحیح شوه ځکه چې ټول خو ورټیکلي دي که نه بل ما سره څه شی دی ویو ګریډ لاینز هم دغه ګریډ لاین راته شو کا بلته ما سره ګریډ لاین آپشنز هم موجود دي ګریډ سیټینګز باندې زه کلیک کوم زه ورته فار ایگزامپل فرست آپشن ما سره څه شی دی سنیپ آبجیکټ ټو ادر آبجیکټ دې باندې زه کلیک کوم دا مې اوکې کلیک کوم فار ایگزامپل ته کولی شي چې یو آبجیکټ بل آبجیکټ ته سنیپ کړي یعنې د اندروبا خاصیت به واخلي فار ایگزامپل زه رالم انزرټ ته کنټرول ان مې پریس کو انزرټ دا شیپ ما فار ایگزامپل راوستو او فار ایگزامپل دا مې راوست اوس که زه فار ایگزامپل داسې موو کوم نو دا هغه ته سنیپ کیږي ورته یعنې اندروبا والا خاصیت اخلي زه به لاین ته راشم ویو ګریډ سیټینګ باندې به کلیک کوم سنیپ آبجیکټ ټو ادر آبجیکټ باندې کلیک ایسته کوم دا به اوکې کلیک کوم نو اوس که تاسو راشئ فار ایگزامپل دا آپشن به اوس ګوره څومره مې ورته نږدې کړی دی خو بیا هم دغه اندروبا خاصیت یې وانخیسته دویم اندروبا خاصیت کې راته والي ګریډ یس سنیپ آبجیکټ ګورئ تاسو اوس ورته ګورئ سوري ګورئ داسې ورنږدې کېږي صحیح ده که نه یعنې سنیپ کېږي ورسره فار ایگزامپل زه رالم دا ما چینج کو دغه شکل ته ما دا چینج کو نو ګورئ تاسو ورته وګورئ ګورئ دا چې کېږي سنیپ کېږي ورته ګورئ سنیپ کېږي ورته صحیح ده که نه همدغه شان به زه رالم لاین ته ګریډس ته رالم زه ورته یم هوریزنټل سپیسینګ ان ورټیکل سپیسینګ صحیح شو زه ورته یم چې دغه ګریډ لاین راته شو کا ډسپلی ګریډ لاین اون سکرین دا به تاسو ورته والی یا فار ایگزامپل دلته راشئ ویو ګریډ لاین باندې به تاسو کلیک کړئ تاسو اټومیټیکلي ګریډ لاینز راشي زه ورته یم دغه ګریډ لاین ما ته لږ غټ که دا خو بیخي وړې دي دا راته 0.5 کا او ورټیکلي هم 0.5 کا اوکې اټومیټیکلي به 0.5 راته راشي زم فار ایگزامپل دغه مرجن ایریا کې هم راته راکا صحیح شو this one align grid settings use margin نه به کلیک ایسته کی فار ایگزامپل 1 inch اوکې مې کلیک تاسو اټومیټیکلی په هغه کې هم راشي بیا لاین تر علم فار ایگزامپل گریډ سیټینګز تر علم ډسپلی گریډ لاین اون سکرین او ته مې راته شو کا اوکې مې کلیک اټومیټیکلی برتا نشو کیږي بیا علم فار ایگزامپل ته مشوره ته کا اوکې مې کلیک اټومیټیکلی برتا شو شي بیا علم فار ایگزامپل ورته یم چې ورټیکلی ایوری 0.5 horizontally with 0.5 okay me click has not valid number for example 2 okay me click and automatically ورته دوغمره شکل تا وړي grid setting تر علامه snap object to grid when the grid lines are not displayed اوس که تاسو for example دا shape change کوئ نو shape به څنګه کیږي grids ته snap کیږي یعنی اندروبا خاصیت دی واغسته سریخ موف کیږي صحیح شو زور ته داسې کار درته نه کیږي که زه فار ایگزامپل ګریډ لاین نه کلیک ایسته کوم اوس که زه موف کوم نو ډېر سموتلی موف کیږي صحیح شو زم کله چې ګریډ لاین نشو کیږي بیا هم راته همغه شان سنیپ کوه ګریډ سیټینګ باندې به کلیک کی سنیپ آبجیکټ ټو ګریډ وین د ګریډ لاینز آر ناٹ ډسپلیډ اوکې تاسو اوس ورته وګورئ نو همغه شان به سریخ تاسو ته موف کیږي یعنې دا ګریډس ته الاین کیږي دا کله استعمالیږي دا حل استعمالیږي چې کله تاسو ریاضي کتاب لیکئ ریاضي نوټس لیکئ تاسو په هغه کې شیپ کریټ کوئ نو دې لپاره به تاسو بیا دا ورته صحیح شوه وینوډ کې چې هر کمانډ دی دا یو خاص ویلیو لري صحیح شوه یو خاص یوزیج لري باید تاسو هغه ته سوچ وکړئ بل ما سره په دې کې سیټ اس ډیفالت دی زم فار ایگزامپل دې کې ما چینجز وکړه دغه چینجز سره ته همیشه هم دا شان ساته سیټ اس ډیفالت باندې به کلیک کړئ یا ضرورت هم چې مې راته پرېږده بس چې سبا راځي یا ته دا ورډ بند کړي دوباره راځي نو خپل حالت ته برته راغلی وي نیکسټ ما سره په دې کې ګروپ دی که زه فار ایگزامپل دواړه ورته انتخاب کوم دواړه چینج کوم نو دواړه به یو ځای راته چینج کېږي یا زه فار ایگزامپل د یو سایز کم بل به راته هم کمي خو که اخوا ته کلیک وکړم بیا ورمنې کلیک کوم نو اوس که زه فار ایگزامپل سایز کوم یا فار ایگزامپل ډیزاین ورته چینج کوم نو دې به چینج کېږي دې بل باندې چینج کېږي زه هم همیشه دې ماته دا ګروپ په شکل کې وي تاسو به راشئ ګروپ باندې به کلیک کوئ نو اوس که فار ایگزامپل تاسو کوم ډیزاین ورته اپلای کوئ ورته اپلای کړئ دې خوا کلیک کړئ بیا ورباندې کلیک وکړئ تاسو کولی شئ چې اټومیټیکلي دې ته ډیزاین وغیره ورته چې یو ته چینج کړئ بل ته به هم چینج کېږي
بیا سره علامه ګروپ ته ځو د ان ګروپ کا ان ګروپ براته شي تاسو کولای شئ چې د ان ګروپ کوي روټیټ تر علامه فار ایگزامپل تاسو دغه شکل ته راوځورتم چې دغه راته روټیټ کړه تاسو کولای شئ چې دا روټیټ هم کې دغه شکل ته راولې دې شکل ته راولې دې شکل ته راولې ښه مور روټیشن اپشن تر راځم دغه سره ما مور روټیشن اپشن ماته بدیک موجود دی ابسولوټ فار ایگزامپل ورته چې 2 انچ ته راته هایټ وی دی اوکې مې کلیک اتومات کې دا 2 انچ براته دی شي صحیح شو ریلیټیو تر راشم دې تاسو پرسنټیج تور کولای شئ فار ایگزامپل 20% دی ماته څنګه وي اوکې اتومات کې به 20% راته شي صحیح شو او ما خبر دي چې کوم خبره موږ په تصویر کې وکړه یا پکچر کې وکړه دي ځنه تاسو ته هیر زیات صحیح شو هله کوم چې په دې ویډیو باندې بوښه یاس دا مو سره انسرټ ټیب الستریشن ګروپ شیپس که بیا هم څه پاتې شي وي تاسو کمنټ باکس کې له ما څخه پوښتنه کولای